أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. دلته اوس دا خبره باندې چې ځین رسولانو ته موږ په دین نور باندې فضیلت ورکړی دی. په نبوت او پر رسالت کې یو شانته ټول نبیان او ټول رسولانو، خو بیا درجات د ځین لوړ او د ځین ټیټه. تلک الرسل دغ رسولان فضلنا بعضهم على بعض، غرواله ورکړه د مونږ بازي د دوی ته په بازي نور باندې. منهم من کلم الله، بازي د دوی نه هغه څوک دي چې خبرې کړې دي الله تعالی د دوی سره خبرې کړې دي ور سره بلا واسطه، لکه موسی عليه السلام او نو څونورم شته. ورفع بعضهم درجات، او پورته کړی دی بعضی د دوی نه په ډېرو درجو سره. او آتینا عیسی ابن مریم البینات، ورکړو مونږ عیسی زوی د مریم علیه السلام ته البینات ښکاره معجزات. وأيدناه، او کلک کړو مونږ د بروح القدس په پاک روح سره. ولو شاء الله، کچرته غفتل الله تعالی مقتتل الذين من بعدهم، نو جنگونه بنو کړي هغه کسانو چې رسول د رسولانو نو من بعد ما جاءتهم البينات، رسول داغنا چراغلی دوی تخکار احکام. ولكن اختلفوا، لیکن اختلاف وکړو دوی. ولی جنگونه کړه وجه د اختلاف د وجه نه په ایمان او کفر کې. فمنهم من آمنانو، بعضی د دوی نه غڅوک دي چې ایمان راوړی دی. او منهم من کفر، او بعضی د دوی نه غڅوک دي چې کفر کړی دی. اختلاف څنګه وکړو؟ عقیدوي اختلاف او د کفر او د اسلام اختلاف، نو ځکه جنگونه وکړه. ولو شاء الله، کچته وتل الله تعالی مقتتلوا، نو جنگونه منو کړی دی. ولکن الله يفعل ما يريد، لیکن الله تعالی کوي هغه چې وی غواړي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، انفقوا خرج کوي مما دا غمال رزقناکم چې درکړه دې مونږ تاسو ته من قبل مخکې دا غنا ان یاتیکم یوم دا چې راشي تاسو ته ورځ لا بیع فيه، نبوي خرڅول پاغي کې، ولا خلت او نبوي دوستانه، ولا شفاعت او نبوي شفاعت، ولا والکافرون هم الظالمون، او کافران خاص دوی لوی ظالمان دي. نو د مال چې ده دا په دنیا کې ګټ ورکړي چې انساني خرج کې، بیا آخرت کې کزان سره دی وس پاتې شو دا خو میراث شو، طریقه شو ستا ورثو ته پاتې کیږي. او غوړه مال هغه دی د اسلامو چې انسان په خپل ژوند کې خیرات کوي. زمونږ استاد د اکثره مشران وي و چې مړ شم دارا پسې وکدارا پسې وکنه، بس مړ شو او تا پسې څوکې داغه دونه اجر نشته. مال هغه دی چې تیزان خپل ژوند کې تخیرات کې خیرات کې به راسته هیڅ په ګټه نه راځي. که حلال مال هم نشته په ګټه بیا د شي نه راځي، ځکه چې تاسو پاتې شوی نو بس تا ورسو به څه کړی. الله لا اله الا هو الحي القيوم، آیت الکرسی. د دې سورۃ ډیر زیات فضایل راغلي دي. نبی اسلام ابی ابن کعب رضی الله عنه ته ویل ورته یا ابی، په قران کریم کې ټولونه لوی آیت کم یو دی، هغه ورته ویل چې آیت الکرسی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې پرې سینه کې په سوق باندې سوس کوندلوي وهلو کنه د مینینا، ورته چې علم دې مبارک شه. نو دا لوی آیت په دې معنی نه دی چې وګد آیت دی، لوی معنی دا ده چې د لوی شان والا دی، د لوی عظمت والا دی، د لوی مرتبه والا دی. په دې کې توحید ذکر شوی دی. بل دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وې د شپې چې څوک وې دکیږي او دا آیت الکرسی وې، نو یو څوکیدار د لپاره الله رب العالمین مقرر کی تر سهار پورې بیا د ساتنه او حفاظت کوي. او بل ډیر ناشنا فضیلت چې پاغي باندې باید موږ تاسو حتما عمل وکړو. هغه فضیلت دا ده چې د منځنه فرض منځنه ورسته دا چاویل نو نبی علیه السلام وی د انسان او د جنت ترمنځ معنی صرف مرګ دی، بچ مړ شو دی به جنت ته ځي. اوس موږ تاسو دا ډیر عادي خبره ښکار کیږي ځکه په آیت الکرسی باندې شاید 2 دقیقې وخت لګیږي، یو یا 2 دقیقې په ولګیږي. نو موږ تاسو ته دا ډیره تعجب اور ښکاری چې په یو آیت الکرسی وسنګ جنت ته انسان ځي. نو الله رب العالمین خو غنی ذات ته، او دې صورت کې بیا د الله رب العالمین توحید ذکر شوی، د الله رب العالمین صفات په کې ذکر شوی دي.
نو ستاینه پکې د الله رب العالمین ذکر شوی بس الله رب العالمین ته دا محبوب دی چې و دې ول جنت ته دی وړي نو په دې خو باید موږ او تاسو حتما عمل وکړو ځکه جنت موږ او تاسو ټول غواړو دا صحیح حدیث دی د نبی اسلام حدیث دی اسی خبره نه ده او اسی فضیلت نه ده الله لا اله الله تعالی نشتا حقدار د بندګۍ الا هو مگر هغه ذات دی الحي القيوم ژوند دې نظام چلون کې دې لا تاخذه نسیاغ لرا سنتن پر کالی ولا نوم او نخوب له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص داغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی من ذا الذي يشفع عنده څوک دی هغه چې شفاعت وکړي د الله تعالی سره الا باذن مگر د په اجازه دا سره يعلم ما بين ايديهم عالم دې په دې په هغه څه چې مخکې د دوی نه دي او ما خلفهم او هغه څه چې وروسته د دوی نه دي ولا يحيطون ونشر غيرول بشيء هیڅ برخه من علمه د علم د الله تعالی نه الا بما شاء مگر هغه چې الله تعالی غواړي وسع فراخ د کرسي السماوات والارض وسع فراخ د کرسي السماوات والارض کرسي د اسمانونو او زمکه تا ولا يؤوده حفظهما او نستړی کوي اغلرا ساتنه د دې دواړو او هو العلی العظیم او هغه اوچت دی لوی شان والا دی لا اکراه فی الدین نشته زور په عقیده کې قد تبین الرشد من الغی یقینا خخکار شوه د هدایت د گمراهی نه په چا باندې په عقیده کې زور نشي کېدی اوس کې او کس ته په زور مسلمانان کې خدای غزړه کې چې کفر نه خو ته نشي وشتل فمن یکفر بالطاغوت نو هغه څوک چې انکار وکړي د بندګۍ د غیر الله نه او یؤمن بالله او یقین وکړي په الله تعالی باندې ایمان راوړ په الله باندې فقد استمسک نو یقینا راکله کړلا هغه بالعنوه الوثقا کړه مضبوطه لانفصام لها چې نست جدا کېد الله والله سميع عليم او الله تعالی هر څه اوري عالم دی په هر څه باندې توحید باندې کلک شو الله ولي الذين امنوا الله تعالی خاص دوست داغه کسانو دی چې ایمان راوړي دي یخرجهم من الظلمات او باسی دوی لرا د تیارونه ال النور درنا لوري تا والذین وکسان کفروا چې کفر کړي دي اولیاءهم الطاغوت دوستان دغه شیطانان دي یخرجونهم من النور او باسی دوی لرا درنا ال الظلمات د تیارو طرف ته الله رب العالمین د مؤمنانو خاص ملګری دی د تیارونه رڼا ته او باسی د کفر او شرک نه توحید تراويستو لکه عمر رضی الله عنه وینا چې دا چې موږ په تیارو کې پراتو او نبی اسلام راغی او د بندګۍ نه راوېستلو د الله بندګۍ ته د بندګۍ د تیار ده او د الله بندګۍ د رڼا ده او غیر الله چې ده د کافرانو ملګری چې ده هغه دوی د رڼا نه تیارو طرف ته بیاي اولائک دغه کسان اصحاب النار د اور والادهم فيها خالدون دوی باندې شوی په دې کې اوس یو درې واقعات ذکر کړي او دا لږ درې توضیح هم ده چې څنګه الله رب العالمین خپل بندگان د تیارینا رڼا ته وباسي او طاغوت څنګه خپل ملګری د تیارینا د رڼا نه تیاری ته وباسي الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه آیت نو ګوریا کستا چې شخړې کوله د ابراهيم عليه السلام سره په بار د رب داغه کې ان آتاه الله الملك د دې وجنا چې ورکړی و الله تعالی هغه ته پاچای نمرود اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت کله چې ابراهيم عليه السلام رب زما غذات دې چې ژوند کول کوي او مړ کول کوي قال نو ول دې نمرود انا احيي واميت ژوند کول کوم او مړ کول کوم دومره قمقل انسان ابراهيم عليه السلام ورته ویل وای زما رب هغه ذات دی چې هغه پیدا کول او مړ کول کې دی او کس راوړ چې پاغه باندې ادم حکم شو هغه ته لږه خوشي میکړي بلکې چې راوړ به ګناه هغه وجوي دا وګوره یو ژوند دی کوم مړ کول ولا بالله قال ابراهيم ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق يقينا الله تعالی راولي المر د مشرق طرفنا فاتي بها من المغرب نو ته راوړه د مغرب طرفنا الله تعالی مر په مشرق کې طلوع کوي ته په مغرب کې طلوع کا
فبهت الذي كفر نو چپ شو او حیران شو هغه کس چې کفر کړو دا کافر غلی شو حیران شو چې دا څنګه پښتنه وکړه والله لا يهدي القوم الظالمين والله تعالی هدایت نور کوي قوم ظالمانو ته الله رب العالمین ابراهيم عليه السلام مرسته وکړه مخکې ویل کنه الله ولي الذين امنوا بل مثال او کلذي مر على قريه بل وقعه یا پشان دا غچا چې ورتیر شو په یو خار باندې لیدلې ده تا چې تیر شو په یو خار باندې وهي خاويه على عروشها وغفر وتل او غرزیدل او په خپل چتونو باندې چتونه را پریوتیو قال ان يحيي هذه الله بعد موتها نو ول څنګه به ژوند کوي دی لره الله تعالی ورسته د مرګ د دینه فاماته الله مئات عام نمر او ساته دلرا الله تعالی سل کلونا ثم بعثه بیر ژوند کړو عزیر علی السلام ظاهر دا اجدا عزیر علی السلام سل کاله مړ او بیر ژوند ک قال كم لبثتن بیت الله پاک پښتنه وکړه ول الله ورته الله تعالی کم لبثتا سمرای سار شوی ته قال نو ول لبثت یوما او بعد یوم زی سار شوم یو ورځ صبر خد ورځي قال بل لبثت 100 عام ولو تعالی بلکې ته سار شوی سل کالا فانظر الى طعامك ان وګوره خوراک پلتا او شرابک او سخاک پلتا لم يتصنح ندي خراب شوی وانظر الى العظام وانظر الى حمارك وګوره خپل خرتا چې هغه د سورلې و ولنجعلك آیه للناس دې د پارا چې وګرځو مونږ ته او نه خاد خلقو د پارا وانظر الى العظام كيف ننشزها نو ګورا هډو کو ته چې څنګه راوچتو مونږ هغه لرا ثم نكسوها لحما بیا غوند مونږ هغه ته غوخه فلما تبين له نو هر کله چې خخکار شودتا قال اعلم ان الله على كل شيء قدير نو ول د پوهشم ان الله چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په څه باندې قدرت لرونکی دی انا د دې معنا دا نه چې مخکې نو پوهه شو معنا په مشاهده سره اوس به بالکل پسترګو باندې ولیدل پسترګو لیدل نو شوی اوس به پسترګو ولیدل وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَلَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى او رب زما او خیمات څنګه مت ژوند کوي مړی قال نو الله تعالی ولم تؤمن آیت ایمان نلری په خبره قال نو ابراهیم علیه السلام بلا ولنا ایمان لرم ولكن ليطمئن قلبي نو بیا ولې پښتنه کې ولكن ليطمئن قلبي لیکن دې د پاره چې کلک شي زړه زما قال نو الله تعالی فخذ اربعه من الطير نو انسا سلور مرغان فصرهن اليك نو ټوټه کا دوی لرا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا ثم فصرهن نو ټوکړه کا دوی د ځان سره اوې ساته ثم جعل على كل جبل بيكيدا په هر غر باندې منهن د دینه جزءا ټوټه د مرغان راوړي سا ټوټه کزان سره کا او به د دینه ټوټه راواله په دې غر باندې کېدا خورونو باندې ثم دعوهن ياتينك سعيا بیا आवाज ورکړه وی ته راضي وتا ته منډي به وਹੀ په منډو بدر ترازي وعلم ان الله عزيز حكيم او پوښه چې یقینا الله تعالی زور ور دي حکمت والا دي وصلى الله تبارك وتعالى على النبي الامي نن درس کې زل دو زنګ راغنو ما په کې منځ کې لک سټاپ کړو